ننګرهار میشتې وایي افغان پلاوي د ترکیې په مذاکراتو کې له پوره ژمنتیا او هیلهمندۍ سره ګډون کړی و. دوی د خپل پلاوي د دریځ ملاتړ کوي او ټینګار یې دا دی چې ستونزې باید په خبرو حل شي. دوی وایي که چیرې څوک په افغان خاوره تیری کوي نو د نظام ملاتړ او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. د ننګرهار مرستیال والي د حصار شاهي وروستۍ پیښې د شهیدانو کورنیو غړو ته فاتحه وکړه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزالله مصطفی د یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د روداتو ولسوالۍ د حصار شاهي ټټنګ کلي کې د ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله د شهیدانو کورنیو غړو ته فاتحه وکړه او دوی ته یې د ولایت مقام لخوا ترتیب شوې نغدي مرسته وسپارله. مالیې وزارت د اسلامي پراختیا بانک له لوري په کابل کې د زړه ناروغیو د درملنې معیاري روغتون د جوړولو خبر ورکړی. د مالیې وزارت باخبر اطلاعاتي اژانس ته د یاد وزارت په استبل شوې خبرپاڼه کې راغلي د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت د پرلهپسې هڅو او اغېزمنو بحثونو په پایله کې اسلامي پراختیا بانک چمتو دی چې په کابل کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت د زړه ناروغیو درملنې 100 بستریز معیاري روغتون جوړ کړي. ننګرهار میشتې روسیې هیواد ته د مڼو صادراتو پیل ته په اشاره او افغاني میوو ته د بدیلو لارو بازار موندنې برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو هرکلی کوي. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې د هیواد وچو او تازه میوو ته له اسیایي او اروپایي هیوادونو سره د سوداګریزو لارو پراخېدو او په نړیوالو مارکیټونو کې د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.